یوازې فکر وکړه ته د یوې ښکلې نجلۍ سره په داسې عجیبه ځای کې بند پاتې یې د دښت په منځ کې چې له هغه ځای څخه وتل ناشونی ښکاري. همداسې څه زموږ د نن ورځې په کیسه کې پیښیږي. سلام ملګرو، زه ورور آغا یم او نن تاسو ته د یوې بلې کیسې سره راغلی یم. نو ستاسو څخه هیله کېږي چې زموږ سره په فیسبوک او یوټیوب کې ملګري شئ او د نورو ښایستو ویډیوګانو لپاره ویډیو لایک او شیر کړئ. مننه. نو راځو خپلې کیسې ته. کیسه د یوې وچې دښتې څخه پیل کېږي چیرې چې موږ یو ماشوم وینو چې ټول په خټو لړلی دی او د انسان یوه ګوته یې په خوله کې ده. وروسته ډېر ژر موږ د سام په نوم یو سړی وینو چې دی و داسې ځای ته راغلی و. په اصل کې هغه یو مسلکي عکاس و چې د لمر د ګرفت د غوره انځورونو اخیستلو لپاره راغلی و. لږ وروسته د لمر ګرفت پیل شو او سام ډېر ښکلي عکسونه واخیستل. کله چې د هغه کار ختم شو بیرته موټر ته روان شو، خو بیا یو ماشوم ولیدی چې یو ځای ناست و او ژاړي. سام ترې وپوښتل چې څه پیښه ده. ماشوم ورته وویل چې له خپل مور او پلار څخه بیل شوی دی. نو سام ورته وویل چې زما سره موټر ته راځه ترڅو ستاسو مور او پلار یو ځای پیدا کړو. خو ماشوم ناڅاپه پورته شو او په بل طرف روان شو. هغه وویل چې زما مور او پلار دې خواته دي. سام هیڅ ونه پوهېده، خو هغه نشو کولی چې دا ماشوم یوازې پرېږدي. نو دی هم ورپسې روان شو. د لږ مزل وروسته سام پوه شو چې نور شپه کېږي. نو له ماشومه وغوښتل چې بیرته هغې خواته لاړ شي. خو ماشوم په بدو خبرو سره پر سام راوغورځېدی او له هغه ځای څخه وتښتېدی. اوس سام نشو کولی بیرته خپل موټر ته لاړ شي ځکه چې موټر یې ډېر لرې پاتې و. هغه د لارې د موندلو هڅه وکړه خو ډېر ژر په دې سیمه کې ورک شو. همدارنګه په موبایل کې یې سیګنل هم نه و. لږ وروسته یې د یوې ښځې د سندرې غږ واورېدی. هغه د غږ په تعقیب روان شو او یوې درې ته ورسېدی چیرې چې یو کوچنی کور و. سام یوازینه ولیده او د هغه له لارې ښکته لاړ. کله چې د کور دروازه وټکوله، یوه ښځه چې نوم یې الینا وه دروازه یې خلاصه کړه. سام خپل حال ورته بیان کړل، خو الینا د هغه په خبرو هیڅ پروا ونه کړه. هغې سام خپل کور ته راوبله او د خوراک بلنه یې ورکړه. سام ترې وپوښتل چې څنګه کولی شي له دې ځای څخه ووځي، خو الینا هیڅ ځواب ورنه کړ. اوس سام بله چاره نه لرله، نو په چوپتیا په بستر کې کښېناست. لږ وروسته یې ولیدل چې الینا په بله کوټه کې د خپلو جامو ایستلو او د مینځلو په حال کې ده. هغه لږ وډار شو، خو بیا یې سترګې پټې کړې او ویده شو. سبا چې راکښېناست د الینا لپاره یې لږ پیسې پرېښودې او له هغه ځایه څخه ووتې. خو حیران شو ځکه چې د کور په شاوخوا کې لوی لوی غرونه وه. همدارنګه هغه زینه چې پرون لاندې راغلې وه هغه هم نیمۍ نشته. کله چې یې له الینا وپوښتل، هغې وویل چې د دې ځای خلک کله ناکله زینه له ځانه سره وړي او بیرته یې راوړي. بیا سام د دې ځای څخه د وتلو لپاره نورې هڅې وکړې. الینا ورته وویل چې بله لار نشته. سام ډېر اندېښمن شو ځکه باید بله ورځ هم دلته پاتې شي. بیا یې د دې ځای د منظرې ښکلي انځورونه واخیستل او وخت یې تېر کړ. وروسته یې هڅه وکړه چې غره ته وخیژي، خو د لمر له سختې ګرمۍ سره ونه توانېدی. سبا یې د الینا په کور کې د ختلو سامان وموند. یو کوچنی کلنګ هم ورسره پیدا شو او د غره ختل یې پیل کړل. خو لږ وروسته ماشومانو پر هغه د یوه حیوان مړی وغورځاوه چې سام لاندې ولوېدی او بېهوشه شو. کله چې په هوش کې راغلی او هغه په سخت درد کې و ځکه چې هغه کوچنی کلنګ یې د راولېدلو په وخت کې په پښه کې موښتی و. هغه د مرستې لپاره چغه کړه، نو الینا راغله او کلنګ یې له پښو څخه راویست. وروسته بیا سام بېهوشه شو، نو الینا هغه کور ته راوړ او درملنه یې ورکړه. سام 2 ورځې وروسته روغ شو. هڅه یې وکړه بیرته له دې ځای څخه ووځي. هغه د غره سر ته وکتل او د مرستې نارې یې ووهلې، خو هېڅ څوک رانغلل. سام په قهر شو او الینا یې له کوره وشړله او ترې ویې پوښتل چې دا څه روان دي. الینا هېڅ ځواب ورنه کړ او یوازې یې وویل چې زه کولی شم ستا خیال وساتم. خو سام په چیغو ورته وویل چې زه غواړم بیرته خپل پخواني ژوند ته ستون شم. الینا هڅه وکړه چې د سام سره نږدې سي، خو سام ورته وویل چې زه یوازې ښه یم، له ما لرې شه. وروسته یو هلک چې نوم یې کورس و او د هغه خور د غره سر ته راغلل او کورس د سام نوم واخیست. سام ورته وویل چې زه دلته بند پاتې یم او د وتلو لپاره مرستې ته اړتیا لرم. نو کورس ورته وویل چې ژر به د رسۍ سره بیرته راشي. دا خبره چې سام واورېده ډېر خوشحاله شو او د کورس انتظار یې کاوه. وروسته کورس راغلی او رسۍ د سام پر لور وغورځوه او ورته ویې ویل چې ځان پرې وتړه. سام دا کار وکړ او کورس او نورو هلکانو یې پورته کول پیل کړل. په منځ کې ودرېدل او پر سام یې ملنډې وهل پیل کړې. هغوی قصداً د رسۍ ښورول پیل کړل ترڅو سام ته تکلیف ورسوي. حتی یو هلک د هغه پر مخ باندې ادرار وکړ. لږ وروسته سام پر یوه ډبره ولګېد او د هوا په منځ کې بېهوشه شو. ناڅاپه الینا راغله او په خپله ژبه یې هلکان وښکنځل چې هغوی ټوله په ویرې سره وتښتېدل. وروسته د شپې کله چې سام راویښ شو د الینا په بستر کې پروت و. هغه هڅه وکړه چې له کوره ووځي، خو د ضعف له امله پر ځمکه ولوېدی. کله چې هغه ډېر په زوره سره وژړل، الینا ورته مشوره وکړه چې خپل برخلیک ومني. هغې ورته وویل ولې غواړې له دې ځایه څخه لاړ شې. سام بیا وپوښتل چې ولې هغه هلکانو ورسره دومره بد چلند وکړ. الینا ورته وویل چې دا بې کوره هلکان دي، ته باید دې ته پام ونه کړې. څو اونۍ وروسته سام خپل برخلیک همدلته منلی و او اوس په آرامۍ سره هلته ژوند کوي. الینا هم د هغه ښه خیال ساته چې په نتیجه کې سام هم ورو ورو هغې ته زړه ښه کړ. یو ورځ یو هلک ورته کڅوړه راوړه چې پکې خواړه او نور د ضرورت سامان و. سام ورته حیران شو او ویې پوښتل چې دا شیان له کومه راغلل. الینا ورته وویل چې د پوښتنه کولو پر ځای د هغه شیانو سره خوشحاله اوسه چې درکول کېږي. دا خبره چې سام واورېده، داسې فکر یې وکړ چې ښایي الینا هم د ده په څېر همدلته بنده پاتې ده. مازدیګر چې شو،
سام نشه و. ناڅاپه یې د باندې غږونه واورېدل. هغه د سټک سره بهر ووت او هلته یې ولیدل چې کورس د ښځې په بڼه راغلی و. کورس پرې ملنډې ووهلې. د هغه سټک یې ترې واخیست او د هغه پر مخ یې خپله ژبه تېره کړه. په دې سره سام ډېر غوسه شو او کور ته راستون شو او په لوړ غږ یې الینا وشکنځل. هغه وویل چې تا دې هلکانو ته اجازه ورکړې چې زموږ ژوند یې کنټرول کړي. خو الینا ورته وویل چې ارام ویده شه. وروسته هغه خپل کمرې ته لاړ. جامې یې لرې کړې او غسل یې پیل کړ. سام هم نور ونه شو زغملی او شپه یې د الینا سره تېره کړه. یوه بله ورځ کله چې سام پر مځکه یو څو شیان کرلي وه، یو هلک چې نوم یې لیپس و له پورته نه یې چیغه کړه چې ته څه کوې؟ سام ورته وویل چې کرنه کوم. کله چې لیپس د کرنې په اړه وپوښتل، سام ورته تشریح کړه چې څنګه له تخم څخه ډول ډول کښتونه کیږي. لیپس چې لیوالتیا یې پیدا کړه، سام ورته وویل چې زه کولی شم دا ټول درته وښیم، خو بدل کې باید ما سره مرسته وکړې. هلک ډېر وېرېدلی و نو ژر لاړی. وروسته چې سام په کور کې و، د یوې زړې ښځې انځور یې ولید. نو یې له الینا وپوښتل چې دا څوک ده؟ الینا ورته وویل چې دا هغه لومړنۍ مور وه چې دې ځای ته راغلې وه. سام هېڅ پوه نه شو، خو بیا الینا ورته وویل چې زه مور کېدونکی یم. هغې وویل چې ستا پالنه نور زما مسؤلیت نه دی. خو سام پر هغې تور ولګاوه او ورته ویې ویل چې الینا هغه په جال کې راګیر کړی دی چې نه غواړي د یوې لیونۍ ښځې په غېږ کې یې اولاد لوی شي. په هر حال سبا چې سهار سام منډې وهلې، لیپس بیا راغلی او ورسره خبرې یې پیل کړې. سام له هغه د مرستې غوښتنه وکړه او ورته ویې ویل چې الینا مور کېدونکې ده، نو زه باید له دې ځایه ووځم. هغه له لیپس وغوښتل چې رسۍ راوړي تر څو زه تا ته فزیک تشریح کړم. وروسته سام ورته وویل چې کله موږ له دې ځای څخه آزاد شو نو کولی شو ټول د یوې کورنۍ په څېر ژوند وکړو. خو لیپس ورته وویل چې یوازې هغه وخت مرسته کولی شم کله چې نور ټوله ویده شي. خو ناڅاپه بل هلک د دوی خبرې واورېدلې او په زور یې لیپس له هغه ځای څخه یووړ. وروسته چې کور ته ورغلل، الینا له سام څخه وپوښتل چې له لیپس سره یې څه خبرې کولې. سام ورته وویل چې د لیپس زړه پاک دی، هغه د نورو هلکانو په شان نه دی. کله چې الینا ته وویل چې لیپس غواړي له دوی سره د تېښتې مرسته وکړي، نو الینا اندېښمنه شوه. سام ورته وویل چې دی به بیرته خپل کور ته لاړ شي او هلته به په ازاده سره ژوند وکړي او چیز برګر به وخوري. خو الینا په چیز برګر نه پوهېده، ځکه چې هغې تر اوسه له دې ځای څخه بهره دنیا نه وه لیدلې. په هر حال دوی چې ویده شول، موږ وینو چې ټولو هلکانو عجیبه کالي اغوستي وه او د غونډۍ پر سر یې عبادت کاوه. سبا چې سهار سام او الینا راویښ شول، سترګې یې خلاصې پاتې شوې، ځکه لیپس په رسۍ سره تړل شوی و او مړ شوی و او شا یې ډېره بده پرې شوې وه. نو الینا په لوړ غږ چیغه کړه او ویې ویل ورونه له خپل ورونو سره داسې نه کوي. بیا یې په غوسه وویل چې د خپل زوی په مرګ کې سام مسؤل دی. له تر دې مخکې چې سام څه درک کړي، الینا پرې د لرګي په ګوزار سره حمله وکړه او بې هوښه یې کړ. وروسته موږ ګورو څو میاشتې وروسته سام د یو حیوان په څېر په قفس کې بند پاتې دی. د الینا نس غټ شوی دی او هغه په سختۍ سام ته خواړه او اوبه ورکول ژوندی وساتل شي. یوه ورځ سام پر غونډۍ یوه نجلۍ ولیده. سمدستي یې هغې ته غږ کړ چې پولیسو ته زنګ ووهي. خو له نجلۍ څه نه وکړې چې ناڅاپه کورس راغلی، هغه یې ونیول او په بېرحمانه توګه سره یې ووژل. دا صحنه چې سام ولیده، په قفس کې یې په لیونتوب سره پیل وکړ. ماښام یو وړوکی ماشوم راغلی او سام ته یې یوه میوه ورکړه. خو سام چې هغه وخوړل بې هوښه شو. لږ وروسته چې یې سترګې پرانیستې، ولیدل چې الینا او نور هلکان لږ لرې د عبادت مراسم ترسره کوي. همدلته سام درک کړه چې دا هلکان په اصل کې د الینا اولادونه دي. هغې له بېلابېلو کسانو سره شپې تېرې کړې وې او ماشومان یې زېږولي وه. د دې وحشتناکه عبادت پر مهال الینا د خپلو سترګو پر سر پاڼې ایښې وې او نور هلکان د اور شاوخوا ګرځېدل او نڅا یې کوله. یو څو وخت وروسته یخ راغلی. الینا سام ته یوه کمپله ورکړه. نو سام ورڅخه د ازادۍ غوښتنه وکړه او ورته ویې ویل چې زه تیار یم چې ستا سره پاتې شم او د هغې ټول ماشومان وروزم، خو یوازې ما له دې قفس څخه خوشي کړه. خو الینا ورته وویل چې ته هېڅکله هم ماته مهم نه وې، یوازې یې غوښتل چې ته یو ځل ما مور کړې. اوس چې دا کار وشو، سام نور د هغې لپاره هېڅ ارزښت نه لري. هغه یوازې د ماشوم د زېږېدو انتظار کوي. سبا چې سهار شو، الینا په سخت درد اخته شوه. هغې سام له قفسه راوویست او ترې مرسته یې وغوښته. الینا وویل چې هغه هېڅکله دومره درد نه و احساس کړی. سره له دې چې سام د خپل ماشوم په اړه اندېښمن و، نو یې د هغې مرسته وکړه. څو شېبې وروسته یې ولیدل چې هلکانو یوه زینه ورته ایښې ده تر څو دی وتښتېږي. دا چې یې ولیدل، د تېښتې وروستۍ موقع پیدا کړه. زړه یې خوشحاله سو، خو ناڅاپه یې د ماشوم ژړا واورېده او هلته ودرېدی. بېرته وګرځېد او خپله لور یې په غېږ کې واخیسته. په هغه شېبه کې یې ټول غمونه هېر کړه. بیا الینا ماشوم ترې واخیست او ویې ویل چې هغه به یې پاملرنه وکړي. یو ورځ به دا لور هم مور شي او دا رسم به پر مخ وړي. وروسته الینا د سام مننه وکړه او ورته ویې ویل چې د ده مرسته تر دې ځایه وه. ناڅاپه یو هلک د شا د خوا راغلی او سام یې حلال کړ. په پای کې الینا د سام ټول سامان په یو صندوق کې کېښود او خپلې لور ته یې شیدې ورکولې، په داسې حال کې چې د سام مړی د کور د باندې ولمر ته پروت و. راځئ په کمنټونو کې مو خپل نظرونه سره شریک کړئ چې تاسو ته دا زړه راښکونکې کیسه څنګه ښکاره شوه. ویډیو لایک او شیر کړئ. تر بلې ویډیو پر مو الله مل